اوس افغان مهاجرین چې دي دلته شتمني پاتېږي، غواوې پاتېږي، ځمکې پاتېږي، دوکانونه یې پاتېږي، چور شو او ترلاسه یې نیسي، ډېره په بې عزتي اړوي، کورونه ورباندې ړنګ په کورو کې ښځې ناستې کورونه پر ورباندې ړنګ. د اسلام په نګاه، د انسانیت په نګاه، د بشریت په نګاه دغه په موږ په دې وطن حق لري که نه لري. که بدعا کوې نو بیا دونه بدعا وکړه چې چا ستا سره کړي دي هغه ته یې وکړه. زموږ وطن ته یې مه کوه، زموږ ملت ته یې مه کوه، زموږ ځمکې ته یې مه کوه، زموږ خاورې ته یې مه کوه، و د عام ولس ته یې مه کوه. چې کوم چا فیصله کړې د هغه په باره کې بیا که ته بدعا ورسره راکړې هغه تا او الله او دې سره کوي. السلام علیکم قدرمنو. زموږ د ټولنې د سر تاج مولانا نورالدین آغا صاحب، سید مولانا نورالدین آغا صاحب، دا زه په دې وایم چې زموږ د ټولنې په هر درد خبره کوي، د ښځې پر مسایلو، د ښځو پر حقوق، د غریبانو مسکینانو. زموږ په پښتني ټولنه کې چې کوم مسله د آغا صاحب بیا بیان کړي چې زما سوال جوړېږي سهار بیا وروره آغا صاحب دغه مکمل تشریح کړي. زما سوال دا دی، افغان مهاجرین، افغان کډوال دا خو انسانان دي، په دنیا کې چې هر ځای تللي دي آغا صاحب نیشنلټي ورکړې ده، هلته په سیاست کې ساتي، د امریکې په سیاست، د برطانیې په سیاست، بلکې د دوی ټینک چې دی هغه کې مطلب دوی ته ځای ورکړی دی، مطلب 40-50 کاله. بل دا دی چې دلته اوس د پاکستان آئین زموږ د دغه سر تورو سترګې دي، موږ یې منو په پټه خوله، په توره شپه خامخا یې منو. په دې آئین کې هم د انساني حقوق څو د پیري مطلب څو وضاحت شوی دی چې د انسانانو د انسانیت باید احترام وشي. څه ده چې اوس خو افغان مهاجرین مسلمانان دي، پښتانه دي، زموږ همسایهګان دي. که د دغه پښتنو مسلمانانو همسایهګانو پر ځای هندوان سي، هندوان دا هندوان په دا طرز پسې اخیستل دا ناجایزه ده، دا حرام دی، دا ظلم دی، په دې الله ناراضه کیږي. تاسو د یوې خبرې ته ګوره نظر وکړئ، د الله رسول فرمایي یوه زنانه وه دې یو پسه ساتلې وله، خوراک یې نه ورکوئ، هغه بغیر د خوراکه بغیر د څښاکه مطلب د لوږې د تندې مړه شوله. د الله رسول فرمایي یوه زنانه الله د پسې د وجې جهنم لره بولي. ګوره زموږ دین و موږ ته څونه انتیقه لاره راښولې ده. اوس خو دا مسلمانان هم دي، 40 کاله زموږ سره په دې وطن کې تیر کړو، دلته موږ له راسه دی کله کله مطلب رخصت اخلي، دومره ژاړي. بس موږ دا یوه خبر ورته وکړو چې الله پاک د ستا وطن ستا دپاره ګلې ګلزار کړي، الله پاک د ستا وطن ستا دپاره د تسلۍ و د اطمینان سبب جوړ کړي. ناجایزه ده، ظلم دی. بیا خاص کر چې دا کم پښتانه یا افسران دي یا پولیس دي یا افسد ده یا پلانۍ ای سړیه ته خو په دې کلتور په دې کلچر خبر یې د پښتنو ولې دومره ظلم کوي. ګوره موږ ته په دې دنیا کې د سپي سره هم دونه ظلم نه کوو چې هر چا په موټر ووایي خلک وایي دا تا غلط کار وکړي، ناجایزه کار دې وکړي. دلته ته د چا کورونه ونړوې، منم چې ستا به د کابل سره نه یې جوړه، منم چې د کابل سره به اختلاف لرئ، نو اختلاف تر ما زور باسي. د دې زور ته د مظلومانو، تر دې زنانو، تر دې ماشومانو، تر دې بچیانو باسي. ورسه ما دلته اوس یو کور دی په 80,000 روپۍ باندې دی خالي فرنیچر جوړ کړی، واده یې وکړي، اوس خالي په 10,000 روپۍ خرڅوي نه خرڅېږي. اشه دا سړی چې اوس د دې ځای ولاړی څومره بددعاوې به راته کوي، ولې د بددعاو څه ځانونه نه ګورئ، ولې د مظلوم د حق څه ځان نه ګورئ. د الله رسول فرمایي، الله فرمایي ما ته د مظلوم حق مه راپرېږدئ، او که د مظلوم حق ماله رالی، الله فرمایي، د الله رسول فرمایي د عرش څخه الله راږغ کړي درلم له څه ټیم راځي ما ته راغی. نو چې دغه مظلومان بیا زنانې، بیا سیاسر دي، بیا سپین سر دي، بیا کوچني ماشومان اسکولونه وایي، دا کوچني بچیان دي اسکولونه وایي، اسکولونه پر مابینځ باندې پاتې د دې پوښتنه به موږ له چا کوو؟ په هره توګه د انسانیت، د بشریت، د دنیا د قوانینو، د اسلام او د هغسې د پښتونتوب په دې ټولو کې دا ناجایزه دی، دا ظلم دی، او د دې ظلم موږ مطلب مخالفت کوو کې پسې اخلي په ښه انداز، په ښه انداز یې رخصت کا، خرچه ورکه، دا چې کوم کور یې دی هغه به چاته پر نامه ور واړوه چې په ښه قیمت کله خرڅولو بیا هغه روپۍ دې ور واستوي. مه کوئ پښتنو ته. ګوره موږ یوازې حکومت ته ښکنځاوې کوو یا خواجم بدوو، دا زموږ پښتانه ورونه دا د تجارانو زامن، دا ظالمان راولاړ چې علیحده په کورو پسې ګرځي، د 1 کروړ روپۍ کور دی 1,00,000 روپۍ افر ورکړي،
والا ظالمه تا خو دا ویلي چې حکومت زموږ سره ظلم کوي نو حکومت خو یوازې نه دی کړی ته هم دا ظلم کوي ته تجارت کوي ته کاروبار کوي او ته کاروبار هم د چا په عزت یې کوي د چا په ناموس یې کوي نو چې کله یو سړی د چا د لور د چا د خور د چا د مور د چا د بچې په ناموس باندې کاروبار کوي دا اوس کاروبار دی دا کاروبار نه ده د جهنم لاره ده الله پاک دې مهاجر ښه په خیر په عزت تر خپلو کورو ورسوي هلته دې الله پاک تر دې ډېر دوګنه نه سل ګونه زیات عزت چې دی هغه ور نصیب کړي نور هېڅ هم نسو ویلی نور نه موږ وس لرو نه موږ مطلب قدرت لرو چې موږ راولاړ سو د جهان مخ ونسو یا د حکومت یا د تجارانو بس الله دې موږ ته وساتي الله دې دغه ستړې پر دې باندې اسانه کړي دغه ستړې دې الله پاک ورکه کړي چې بیا بل اوس دا ونه وایي چې یا پاکستان یا موږ شپې پکې کولې ها دا به ورته وایي چې په دعا به راته کوئ مهرباني مننه آغا صاحب